حدیث ترمذی کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه او خيار سړی څوک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته او خيار ویلی او د شریعت په نگاه کې چې انسان او خيار جوړیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس او خيار انسان من دان نفسه چا چې د ځان سره حساب وکړل ورونو کامیاب تاجر او سوداګر او دکاندار هغه وی چې هغه د خپل دکان حساب کوي دی باندې فکر لري چې زدا کوم کاروبار کوم آیا پدې کې ګټه کیږي او کتاوان کیږي در هر یو کاروبار چې کون کوي هغه د خپل کاروبار متعلق دا فکر کوي چې آیا ما دا کاروبار ګټه کوي او تاوان څوک چې دا کوي دا یو کامیاب او یو خيار تاجر او کاروباري سړی ګڼل شي او څوک چې پړانده سترګ روان وي نو د تجارت په نگاه سره د دنیا په نگاه سره د خيار نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کامیاب او خيار انسان هغه د دان نفسه امام ترمذی معنا کوي دان نفسه څه معنا ده یحاسب نفسه فی الدنیا په دنیا کې د خپل ځان سره حساب کوي د خپل ځان محاسبه کوي چې زه په تاوان کې روان یم او که زه په ګټه کې روان یم او دغه وجه ده چې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا د خپل ځان سره حساب وکړو ځکه تاسو ریز را روانه چې تاسو سره به حساب کیږي کته نه کوي یو سړی وی چې الګ ځان سره اړو حساب نه کوم ځان سره حساب عمر فاروق رضی الله فرمایي قبل ان تحاسبوا تمکه وکنه ځان سره حساب یو ریز را روانه ده چې تاسو سره به حساب کیږي الله به تاسو سره حساب کوي وتزینوا للعرض الاکبر او داغه لوی پیشي د پاره داغه لوی خکارا کې دو د پاره داغه د پاره ځان ډولې زه ته چې کور نه بهر ځو یو چا ملاقات ته ځو یا یو غم خادای ته ځو نو ډیر کړه کور کې دا ویل شي یره دا ته چې کوم جامو کې روان دا د بهر جامې نه دي تا چې کوم پیزار چولې دا بار مگر د دیوانه منتظان باندې ښکاري وای څه دا خلق د دنیا غتم ځان ډولې کوي عمر رضی الله فرمایل خلکو یو لو یا پیشرا روانه ده هغه ته ځان ډولې کو خاصتا کو کوم ورځا هغه د قیامت ورځا سورته حاقہ کی ما او تاسو رب فرمای یوم یذن تعرضون لا تخف منكم خافیہ داسی اوریدا یوم ایدن تعرضون چې تاسو بهر راوستل شو پیش کولای بشو لا تخف منكم خافیہ یو راز بده تا پټ نه پاتې کی چې پزړه کې ما او تا ډیر رازونه دي کله سړی دومره هغه پټ ساتي چې خپل خزه تم هغه نه بیانوي خپل بچی تم هغه نه بیانوي خپل قریب دوستم هغه نه بیانوي نا یو رضا سره روان ده لا تخف منکم خافیہ اے سراج بده تا پټ نه پاتې کی هغه پیش کېدل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما منکم من احد الا سيكلمه ربه یوم تاسو کې نشتا مگر خپل رب سره خبرې کوي تاسو خبرې لیس بینه و بینه ترجمان چې د الله او د پمنس کې و اس ترجمان نه برای راست به الله سره خبرې نو حساب کول عمر رضی الله فرمایل انما يخف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا چا چې دنیا کې ځان سره حساب وکړ چې دا ورځ ما تیر کړه دا روزه ما تیر کړه دا ساعت ما تیر کړل دیکھیں اللہ ما رضا کړو که الله مې ناراضه کړل نو چې چا دنیا کې ځان سره حساب وکړو دا به د قیامت په ورځ به د سره آسان حساب کیږي
ځکه دنیا کې خود ځان پسې کیمرې خپل لګولې په خپل نفس پسې نو د قیامت پر د حساب آسان وي چې الله رب العالمین هغه قران کې فرمایلی دا فسوف يحاسب حسابا يسيرا زره چې دوی سره به آسان حساب وشي دا به د چا سره کیږي چا چې دنیا کې ځان سره حساب وکړي میمون بن مهران دا مشهور محدث دا هغه به فرمایل لا يكون العبد تقيا یو سړی تر هغه متقی نشي جوړېدلی حتی يحاسب نفسه کما يحاسب شریکه چې څو د خپل ځان سره د خپل نفس سره حساب ونکړي لکه سره د خپل پارټنر د خپل شریک هغه سره حساب کوي من اين مطعمه ومشربه وملبسه د خپل خوراک د خپل اغوستلو د خپل اسکلو لکه سره حساب کوي چې داسې د ځان سره حسابونه کې دا مؤمن متقی نشي جوړېدلی تقوا به اعلی دا متقی به درته ویلی شي چې د ځان سره حساب کوي